ملګرو دغه پښتنه جنۍ ده د دې خبرې ما واورېدلې یقینا ډېرې زیاتې افسوسناکه خبرې دي. ملګرو د دغې جنۍ له خولې نه خپله تاسو هم خبرې واورئ. انټرویو مکمله واورېده جنۍ څه وایي. یقینا ډېره افسوسناکه واقع ده. نن سبا په دې پښتنه معاشره کې دا رقم ته واقعیت روان دی. موږ ورته ته پکار ده د پښتني معاشرې لپاره کار وکړو او دا رقم ته تکلیفونه او دا رقم ته واقعیت ختم کړو. نو ملګرو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ او مخ ته یې شیر کړئ. دغه جنۍ څه وایي راځئ دغه ویډیو مکمل وګورو. بس یو هلک سره راوتی ومه، هغه بس ګاونډی مو مینه سره کومه، نو راووتم بس ځکه چې اعتبار مې پې و، هغه اعتبار بس مات کړلو. دوه درې ملګري ورسره نور هم ورسره وو، سمه عزت یې ټال کړلو. هغه نور ملګري مې سره هغه وکړو او بیا 2 شپې زه استعمال کړم، بیا په وښلو ټکولو زه یې روکاږلم. زه پېښور کې یو ځای هلته کې بوتللم، ډایرکټ زما عزت یې خراب کړلو. او هلته کې ورسره یو 2-3 ملګري نور هم ورسره هم وو. بیا زه په وښلو ټکولو بیا یې زه روکاږلم دا کسین. ما ته یې ویل شاباسه ویته اوس ویسو کې. نو بیا یو هفته په سړکونو بیا ګرځېدم، کله به پوډریانو سره ومه او کله به چې چا به راسره زنا وکړه په 1000 روپۍ، چا به راته وی 200 روپۍ در کومه، زنا به یې راسره وکړه. او بیا راته د دې کاکا د چې کوم ښځه ده که نه نو هغه ما ته وی که نه وي چې څه نوم دی ته دلته څه کوې؟ ما ناسته یم بس درک مې نشته دی. نو هغه راته وی چې راځه ما سره شه، زما خور یې وی زما خور راځه وي زه به خپلو خویندو په شان ساتمه. او دلته کې زه په یو عزت کې زه ناسته یم، دلته ما 6 میاشتې وشوې، ما ته دغه ما ته څه کمي ما ته څه نه ده محسوس شوې، ځکه ښه په عزت کې زه ناسته یم، زه ښه سیف. نو واده خو زما ورته څه سوچ مې نشته دی، نه زه کومه نه چې داسې ښځې سره به څوک مطلب چې عزت یې تار شي.